بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وقياس أحوى أحي غير منصرف وعيسى يصرفه. وقال أبو عمرو أحي. مصنف رحمه الله ذكر کول قواعد تصغير. نمخ کې قاعده ذکر کړه، اوس دا خبره کوي دلته چې احوا دا صفت مشبه ده. احوا دا صفت مشبه ده او اصل کې دا احوا ده، د افعال په وزن باندې، نو بیت احوا جوړ شوی دی. دا احوا ده او دا چې ده د افعال په وزن ده، دا غیر منصرف ده. یو پکې وزن فعل او بل پکې صفت ده. د دې تصغیر اصل کې احوا ده، خو تصغیر د دې راځي احیوون. احیوون بیا دا واو په یا سره بدل شو، نو احی ویون شو. احی ویون شو. دا اخیرنه چې کومه واو دی نو دا په یا سره بدل شو، نو احی ویون شو. بیا د سیدون د قاعدې د وجې نه دا واو چې د دم بدل شو په یا سره، چې کوم دا مخکنی واو دی، لکه سیدون اصل کې سیدون دی، نو په یا سره دا بدل شو، نو دا احییون شو. احییون شو. ټولې پکې یاګانې راغلې، واو تی لاړو، نو درې یاګانې جمع شوې دلته. درې یاګانې دلته جمع شوې په کلمه کې، نو دا درې یا حذف شوه او بیا یا په یا کې مدغمه شوه، نو احیون شو. احیون. بیا دې حذف کې دوه مذهب دي. په دې حذف کې دوه مذهب دي، هغه ذکر کول لازمي ضروري دي، نو هغه ذکر کوم مختصر. یو مذهب د جمهور دی، دیو چې دا حذف دا بالکل دا حرف دلته نه حذف شوی دی. دغه مطلب دا دی چې کله دا حرف حذف شي نو اعراب به بالحرکت راځي، لکه تقدیری به نه راځي، لکه حرف بالکل حذف کړی دی، نو دا حذف چې دی دا بالکل حذف کړی دی، اعراب بالحرکت به راځي. اوس په دې کلمه کې به اعراب بالحرکت وي، دا بالحرف باندې وي، ځکه چې حذف حرف بالکل ختم کړی دی. په دې حذف کې به دوه اقوال دي. یو قول د سیبوی دی او بل قول د عیسی ابن عمر دی چې مصنف کوم ذکر کړی. سیبوی وی چې نه، دا غیر منصرف دی، ځکه چې په دې کې دوه اسباب دي، یو پکې صفت مشبه او بل پکې وزن فعل دی. ځکه دی کې وزن فعل پکې داسې دی چې دارومدار د وزن فعل په دې کې شته دی چې هغه حمزه ده، نو حمزه په دې کې شته دی. نو ترکیب کې به داسې وي د سیبوی په نسبت باندې چې غیر منصرف شي، نو ترکیب به داسې به وي، اعراب به پې لګي. هذا احی، حالت رفعی په چا سره دی؟ په ضمې سره دی، نسبی او جری دواړه فتحې سره دي. رأیت احیا ومررت باحیا، مررت باحیا، نو داسې به اعراب کې وي. عیسی ابن عمر وایي چې نه، دا غیر منصرف غیر منصرف نه دی، دا کلمه دا منصرفه ده، او دلیل یې دا دی چې په دې کې یو سبب دی چې هغه صفت مشبه دی او وزن فعل په دې کې نشته دی. او هغه دا خبره کوي چې دلیل دی خبرې دا دی چې دا قیاس دی په خیرون او په شرون باندې، چې هغه اصل کې اخیره او اشرره وکنه، نو حمزه د هغې نه حذف شي، نو خیرون او شرون تی جوړ شي. نو دا خیرون او شرون دا منصرف دی، نو حیون هم په هغې باندې قیاس دی، نو دا هم منصرف دی. خو مذهب د سیبوی چې کوم مخکې موږ ذکر کړو، نو دا غوره مذهب دی، غوره مذهب دی. او د عیسی ابن عمر چې کوم قیاس دی، نو دا قیاس مع الفارق، قیاس مع الفارق دی. ځکه دا احیون په دې کې دارومدار د وزن فعل شته دی چې حمزه ده، او خیرون او شرون کې حمزه نشته دی، او احیون کې حمزه شته دی. بل قول د بعض علماو دی، او هغه دا وایي چې احیون کې حذف اعلالی شوی دی. حذف اعلالی یعنې اعراب به پکې تقدیري، لکه د قازین په شان ته. نو څوک چې دې ته منصرف وي، نو هغه وایي چې دا تنوین په دې کې تمکن دپاره دی، تنوین تمکن دی. څوک چې ورته غیر منصرف وي، نو هغې وایي چې دا دې کې دا تنوین چې دی دا عوضي دی، دا عوضي دی. نو ترکیب به بیا داسې کوي د دې په نسبت باندې: جاء احی ورأیت احیا ومررت باحی، لکه منصرف به وي که نه. وقیاس اسیود احیوین. څلورم قول په دې کې دې ځای کې هغه دا دی چې دا اسیود دا په شانته د احیویون په شانته، لکه د هغې په شانته قرأت پکې وکړي، د هغې په شانته ولولئ.
لکه احیویون په دې کې به اعلال شوی دی د قازین په شانته نو احیون ته جوړ شوی دی احیین ته جوړ شوی دی خدا قول لا کمزور قول دی او دا صحیح قول نه دی اولنې قول لا چې کوم غوره قول دی رسیبوي مخکې مونږه کم ذکر کو ويزاد للمؤنث الثلاثي بغير تاء تاء كعيينة وأزينة. دا اوس دې کې بل قاعده ذکر کوي مصنف رحمه الله دا بر روان درس کې وایو. هذا وصلی الله علی نبینا محمد.